د غزني سرې میاشتې ریاست له لوري 1300 کډوالو کورنیو ته د نږدې 100 میلیون افغانیو نغدي مرستې وویشل شوې. دغه کورنۍ چې له ایران هیواد څخه راایستل شوي د غزني سرې میاشتې ریاست او د ICRC موسسې له لوري نغدي مرستې ورته وویشل شوې. د دې ادارې د سویل ختیځ زون مسؤلین وایي دغه مرستې د ایران هیواد څخه راایستل شوي کورنیو ته وویشل شوي چې هرې کورنۍ ته چې له مخکې سروې شوي وي 15,000 افغانۍ په نظر کې نیول شوي دي. غزنی ولایت کې مرکزی خلکو ته چې مخکې موږ دوی په نښه کړي وو ټیمونه ورته رالیږلي وو 1300 مهاجرو هسې مهاجرو چې سند د هجرت لري هغو ته هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ د ICRC په مالي مرسته نن توزیع کړو. له بلې خوا دغه کډوال د اسلامي امارت له همکاریو خوښ دي او له نورو کډوالو هم غواړي چې خپل هیواد ته بهتر راستانه شي. در ایران بود و الان از ایران دستمون گرفت بور کرد آمدیم در کشور خودمون در منطقه غزنی. الان هم دولت دستشان درد نکنه کار خوب میکردن در اون مردم خوشحال میکنن دست مهاجر بند نباشه به کسی کارشون هم خیلی خوب است. خواست ما است که جوانا بیاین اینجا فعلا اینجا افغانستان کدام گپ نیست قرار بیغمی است امنیت است دولت هم در این زمینه خیلی همکاری مونه برای مردم و توزیع کمک است و زمینه کاری بسیار فراهم است در این وقت. د غزني د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې څخه ټول 8488 کډوالي کورنۍ غزني ولایت ته بیرته راغلي دي.